نه یې راټینګ کړي. زه نه منم دا پاکستان او قسم بالله چې زه نه منم تر څو چې ماله زما سیکیورټي نه راکړي او زما حقوق ما ته نه میلاو شوي. ما ته د اسټبلیشمنټ نه چې د اسټبلیشمنټ هغه پلان راته ودرېږي اول به پالیټیشن ما ته ټیټۍ دا پوزه به راته په ځمکه راکړي هله به زه پاکستان منم. عوامو ډېر ستې ته راکېږي. ستاسو نیکونه خلکو لوبولي وو، ستاسو پلرونه خلکو لوبولي وو. ای ینګلکانو اوس تاسو لوبئ. زه یو خبره کوم، مونږ په داسې خاوره کې پراته یو چې دلته کافر څوک نشته د دیر په خاوره کې. یو څو کمیونست یو زمونږ ملګری او جمیل لالا د طالبانو په ورځو کې وکیل او چا حلال کو په فوټپات یې اچوله. د دیر خاوره واحد په دنیا کې داسې خاوره ده چې په دې باندې کافر سړی نشته، ټوټل مسلماني ده. بیا په مونږ کې یو سیاسي پارټي چې د اسلام او د مسلمانۍ دعوه کوي. زه نن د باوسوخ ذرایو نه علی الاعلان دا خبره کوم، په 1941 کې چې د چا جماعت جوړېدو، د انګریزانو په سازش جوړېدو، د اسلام او د مسلمان خلاف جوړېدو، زه نن د هغوی لیډرشپ ته چیلنج ورکوم زما سره ډیبیټ ته کښېنئ. تاسو ما ملامته کوئ، زه درته اسلام نه چې دا پاکستان هم درته پرېږدم، خو که مې ملامته کړئ نو د سیاست نه به توبه کوئ مسلمانانو، څوک چې د جنت ټیکهداران ځان ته وایي. دا یوه خبره مې واورئ قومه، دا سیاسي خلک جادوګر دي، جادوګر. دوی د اسلام په نوم باندې خلک ولوټو. کله چې په افغانستان کې د اسلام او د کفر جګړه وه، دوی راپاڅېدل او ایم ایم ای جوړ کړو او عوام الناسو ته راووتل، وایي د اسلام په نوم ووټ راکئ. په اسلام مینو خلکو دغه خلکو د اسلام سره کار نشته، قسم بالله چې د اسلام سره کار نشته. د جماعت اسلامي بنیاد د پاکستان خلاف ایښودی شوی. بله ورځ زما د تره زوی عمران الدین یو خبره په کورۍ کې کړې ده. مونږ ته اسرائیل ویلي دي د عمران الدین د کور بچي زما په مدرسه کې د اشاعت و توحید په مدرسه کې سبق کوي چې زه کافر یم او زه نصراني یم او زه یهودي یم او زه اسرائیل یم. ستا بچي زما په مدرسه کې څه کوي؟ ډرې وله کور ته که نه خپل قرآن ورته ووایه. زما په قرآن پسې دې ولې رالېږلي دي؟ بیا به په تقریر کې ته د اسرائیلو خبرې نه کوې، ګنې عوام الناسو ته به دې مخې ته ودروم. ما چیلنج کړی دی، په 2013 کې مې چیلنج کړی و، په بلدیاتي کې مې چیلنج کړی و، قسم بالله اوس هم چیلنج کوم. راځئ زما سره د عوامو مخې ته ودرېږئ. دا ډیموکریټک پالیسیز د ویسټ نه راځي په مونږ باندې، هغوی چې څنګه کمپین کوي هغسې در سره کوم. زما سره دې قوم ته مخ که والله که یو منټ ته راته راټینګ شي، قسم بیداره دې وي ایمان دی زما سره نه شي ټینګېدی. ما ته دې قوم ته مخامخ وګورئ. زه دا خبره کوم چا چې د اسلام په نوم ووټ اخیستی او په 2008 کې په 2004 کې د ایم ایم ای په نوم باندې د اسلام په تاریخ کې اولنی ګریټر اسلامک ګورنمنټ راغلی او په اپوزیشن کې ناستو د مشرف سره. د مشرف په ګورنمنټ کې د خلکو مولانا صاحب مدرسو نه ځمکې واخیستې، د مشرف نه فنډونه یې واخیستل، دې جماعت اسلامي والا وچې کلکې روپۍ واخیستې. ما ته وایي شارټ ټایم، خو بخښنه غواړم زه یو 10 منټه خبره نورم کوم، زه اصلیت راښکاره کوم د دې خلکو. وروڼو دا حقایق دي. ګوره مونږ د هغه اسلام قایل یو چې په مدرسه کې ته د کوم اسلام ټکی ووایې او ته راپاسې په معاشره کې هغه امپلیمنټ کړې او په عوامو یې ورواچې. ته به ما ته د اسمبلي حال نه او د سیاست نه اسلام نه راولي چې دا ته زما د اسلام په کتاب کې را شامل کې او ته ما ته بدعات شروع کې. د اسلام ته دې قطعا زه اسلام نه وایم. زه در سره په دین محمدي باندې یم او دا مې در سره شریک ده او که پیشاړې دې وکړې والله غوږونه به در نه وباسم جماعت اسلامي والا. تاکي زه دا خبره کوم دې خلکو په ایم ایم ای ګورنمنټ کې د اسلام څه خدمت کړی و. تاسو ته پته ده یو حسبه بل دوی پیش کړی و، حسبه بل دوی پیش کړی و. څه حشر شو د هغه حسبه بل اپوزیشن کې په اسلام آباد کې دوی د قافلې سره ناستو کړه. واکاوټ ته یې کړی وی که نه؟ قاضي حسین احمد صاحب دې واکاوټ کړی وی. جنت په مونږ نه تنګوي، الله دې جنت الفردوس ته ور واچوي. خو زه په دې خوشحاله یم چې د دنیا نه تللی دی.
دسې دی مولانا صاحب ولې واکاوټ نه کوو په ومن پروټیکشن بل باندې چې کله مشرف ویل دسخط یې راته وکړئ دوی ورته حسب بل پیش کړو حسب بل یې د دوی ونه منو دوی ورته په حقوق نسوا باندې دسخط وکړو دا انګریکاټ خبره ده بله خبره په دې قوم باندې چې په زرګاو ډرون اټیک وشو چې زه په اسمبلۍ کې یوازې ناست یم قسم بالله که زما نه څوک غوږ ورپئ والله زه به د قوم په حق کې واکاوټ کوم دوی په ایم ګورنمنټ کې واکاوټ کړی و چې ډرون اټیکس کې نه کېږي دوی مشرف ته په قومي یکجهتۍ کې دسخط وکړو وایي هغه پیرنګیان دي راځي او زما ځمکه دي فایر کوي دا کوم اسلام او کوم غیرت دی دا کوم عزت دی په دې خلکو کې هغه غیرت نشته قومه دوی مدرسه هم د سیاست لپاره استعمالوي د دوی د مدرسو درته پته ده د دوی مدرسې هم د اسلام پرچار نه کوي د دوی مدرسې هم د دغه سیاست پرچار کوي د دوی مدرسې د اسلام قلاګانې نه دي د دوی مدرسې د سیاست قلاګانې دي انګریکاټ خبره د زمنن بوزم زما د تقریر که څوک انلاین غږوي وی غږوي جماعت اسلامي والا تاسو چې په سمرباغ کې د کم غریب سړي په ځمکه باندې مدرسه جوړه کړله غاصبانه تورم هغه مدرسې له ځای قبضه کړی دی ای د خدای بندګانو ای مسلمانانو د غصب په ځمکه باندې مدرسه او جومات نه جوړېږي دا تاسو د کوم اسلام خبره کوئ ولې تاسو په دې خبره زه یوه خبره کوم دې مسلمانانو ته مسلمانانو تاسو چې په کومو بدعاتو راپاڅېدلي وئ او زه د یوسین اجبوک د جماعت اسلامي لیډرشپ ته یو ریکوست